د قلندر د ارماني ژوندون علاجه مرګه، د قلندر د ارماني ژوندون علاجه مرګه، هغه چې اوس د نه راتلو شوه ته به کله راځې. په پښتو ادب کې موږ د ګڼو داسې هستیو فکري خواږه لرو چې که څه هم اوس هغوی زموږ په منځ کې په فزیکي ډول شتون نه لري، خو د شعر خواږه یې څېره د هر چا سترګو ته کوي. قلندر مومند هم یو له دغسې هستیو څخه دی چې په پښتو ادب کې بې سارې هلې ځلې کړي، او هغه پانګه چې د پښتنو لپاره پرېښې ده، مینوال به یې تر عمره مریدان وي. د قلندر سړي په 2003 کال کې د فبرورۍ په 4مه نیټه د وروستي ځل لپاره د نړۍ د رنګینیو ننداره وکړه او له هنري جوهره ډک زړه یې د تل لپاره ودرېد. ټیک 14 کاله تیر شول چې پښتني ادب د قلندر مومند په څېر ښکلا ورکه کړې او مینوال یې یوازې خپل ادبي پنځونو ته پرېښي دي. د نوموړي پوره نوم صاحبزاده حبیب الرحمن دی، خو په خبره یې چې قلمي نوم یې قلندر مومند دی. قلندر د خپل قلندري تخیل سره د 1913 میلادي کال د سپټمبر په 1 نیټه د پېښور په بازدیخیل نومي کلي کې د نړۍ ته خپلې شاعرانه سترګې پرانیستې. نوموړي په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او ورسره یې د حقوقو پوهنځی هم لوستی و. قلندر مومند نه یوازې د غزل په برخه کې استاد ګڼل کیږي، بلکې نظم، څلور بیته، لوبه، سندره، ډرامه، افسانه، کیسې، تخلیقي لیکونه او نورو برخو کې هم بلا کار کړی، او همدا لامل دی چې د هرې برخې مینوالې نوم په درنښت یادوي. هغه د نقد استاد هم بلل کیږي. هغه د خپل ترهېدلي او ګنډلي وخت هغه ژبور او خیالور شاعر پاتې شوی چې د وخت جابرو یې ژبه ورغوڅه کړې ده، چاپېریال یې ورته سور اور ګرځولی، خو دا قلندر د خپل هوډ څخه نه دی اوښتی او د خپل زړه درد یې د شعر په ژبه د خلکو تر غوږونو رسولی. دا په دې لاره تیر شوی کوم د وینو سوداګر دی چې ګلونو کې ساه نشته، وارخطا دي بهارونه.